زه ډېر خوشحاله شوم حرم بچوړیا چې ته مې ولیدې. الله تعالی صحت درکړی دی. بل ته ډېره تکړه ماشومه یې. زه تا په دې ټیک ټاک باندې ګورم. بیا ستا خبرې ډېرې ښکلې دي، ستا سوچ ډېر ښکلی دی او د دې نه دا اندازه لګي چې ستا تربیت په یو ډېره ښه غېږه کې شوی دی. زه هیلهمند یم، سترګې په لارې ما، ته به رالویېږې، ته به د دې قام په کار باندې راځې، ته به سبق وایې، تا نه به ډاکټره جوړېږي. نو زه ستا په میلاوېدو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم او تا ته دې دغه شعرونه ډالۍ وي چې یو خو زوروره ده، سمه جنګ ببره ده او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده او مکه مکه موله امن خو کونتره ده او دې مور نه بچی روک دی، دا مور چې اوتره ده او زه په نوم افسر یم، دا پوره افسره ده. ملګرو تاسو ته به یاد وي حرم چې کوم دی هغه چې کومه بیماره شوې وه د هغې نه پس بیا ضمیر خان ضمیر صاحب هم د هغه سره ملاقات کړی او ځینې لیون نور کوم کسان چې وو هغه هم د هغې لپاره سپیشل دواګانې کولې. اوس چې کوم دی افسر افغان هغه تاسو ته به یاد وي افسر افغان هم دا وخت په سعودي عرب کې دی کوم عمرې له چې دی هغه تللی دی. هغه هم د حرم سره میلاو شو. خلکو ټولو ته ریکوست وکړو چې حرم دپاره خصوصي دواګانې کوئ. د حرم کوم مامور چې دی د هغه وینا ده چې حرم هغه اوس صحتیاب ده او په خپل حالت کې ده. یعنې ډاکټرانو دا خطره ظاهر کړې وه چې د حرم کومې ګردې چې دي وایي هغه پیل کېدو والا دي. نو اوس چې کوم دی حرم هغه صحیح ده او طبیعت هغه صحیح دي. نو دغه ویډیو به د حرم باره کې کوم افسر افغان نوی ویډیو چې ورسره راغلې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.